ستړي مشئ دا پروګرام واشنگټن ټو خیبر دی د واشنگټن ډي سي څخه زه رحمان بونیرایم نن پروګرام کې به موضوع وي چې د سر ټرمپ په واک کې د راتلو وروستو افغانستان او پاکستان لپاره د نوې تګلارې اعلان کیدلو سره په سیمه کې څه قسمه بدلون راتلی شي که نه بحث به کوو چې ولې پاکستان په خیبر راجګل دره کې تازه عملیات خیبر 4 شروع کړل او تپوس به کوو د امریکې لخوا به اوس پاکستان ته امداد په کومو شرطونو ورکول کیږي په دې موضوع به درته رپورټونه وړاندې کوو او د څېړونکو سره به خبرې کوو نن د خپرونې په آخر کې د وتلي هنرمند استاد شاولي سره یو مرکه هم لرو خو تر ټولو د مخه یو رپورټ چې پاکستان په خیبر راجګل دره کې عملیات څنګه کوي پخوا یې دغلته کوم عملیات کړي دي دا رپورټ تیار کړی دی زموږ همکار ارباب محمود علي د پاکستان پوسټ په خیبر ایجنسۍ کې د خیبر 4 په نوم یو وارې بیا د وسلوالو په خلاف د جولای په 14 نیټه عملیات پیل کړي دي د پوسټ ترجمان میجر جنرل آصف غفور وايي دا ځل عملیات د داعش پر ضد کوي داعش کی موجودگی وہاں پہ بڑھتی جا رہی ہے داعش په دې سیمه کې خپل هلې ځلې سیوا کوي نو دا اپریشن په دې هم ضروري چې د دوی د پخو مضبوطولو د هڅو په وجه د پاکستان د راجګل سیمه د لارې د دوی مخه ونیسي د افغانستان د ننګرهار ولایت سره په پوله پرته د 1000 سکوير میله نه هم په کمه علاقه خیبر ایجنسۍ کې د پاکستان د پوز لومړي عملیات نه دي کال 2014 کې د پاکستان پوز د خیبر 3 په نوم عملیات کړي دي پوز داوا کوله چې دوی د عملیاتو په وخت په سیمه کې د وسلوالو پټ پناه ځایونه تباه کړي دي او په علاقه کې یې خپل واک پر ځای کړی دی کال 2014 کې د پوز د باړې او نورو سیمونو د تښتېدلي وسلوالو پر ضد په تیرا او د خیبر ایجنسۍ په نورو علاقو کې د خیبر 2 په نوم عملیات کړي وو او د دوی دعوه وه چې په دې عملیاتو کې به سیمه د وسلوالو پاکوي د خیبر 1 په نوم عملیات کال 2012 او 2014 کې شروع شوي وو یوازې دا عملیات نه وو چې پوز په خیبر ایجنسۍ کې ترسره کړي دي کال 2009 کې بیا درغلم او په کال 2004 کې د صراط مستقیم په نوم هم پوز عملیات کړي دي د دې عملیاتو په ترڅ کې د سیمې زرګونو کورنۍ په خپل علاقو پرې خودلو مجبور کړي شوي دي او د خلکو ژوند یې ګډوډ کړی هم دی افغانستان او امریکا د پاکستان نه د نورو کوټلي ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي د امریکا د ګډو ځواکونو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډینفورد وايي د وسلوالو په خلاف جګړه اوږده او مهمه ده او زیاتوي چې په خاص توګه په افغانستان کې د کلارې لپاره د پاکستان رول مهم دی زما دا خیال دی چې پاکستان افغانستان او د دې د امنیت یقیني کېدو لپاره ډیر مهم دی دا به یقیني کوي چې حقاني شبکه او طالبان په پاکستان کې ځان ته خوندي ځای ونه لري د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله خوندي کول او د افغانستان او پاکستان ترمنځ نږدې سیاسي او پوځي اړیکې یقیني کول داسې څیزونه دي چې موږ په سیمه کې بریالي کولی شي د پاکستان پوز پرله پسې ویلي دي چې عملیات یې د ټولو ترهګرو پر ضد دي او دا چې په قبایلي سیمه کې دوی تر ډیر حده کلاري راوستلو کې بریالي شوي دي خو د افغانستان او امریکا سره په پاکستان کې سیاسي غړي څېړونکي او مطبوعات د پوز په تګلاره نیوکې کوي په وروستو کې د پوځي استخباراتي او سیاسي مشرانو ترمنځ پرله پسې د افغانستان او د امنیت په چارو خبرې شوي د پاکستان ډان ورځپاڼه په یوه ادارې کې لیکي چې د غونډو کې هم د پاکستان پوز په خپله پالیسۍ کې هیڅ بدلون راوستلو ته تیار نه ښکارېدل قدرمنو لیدونکو رپورټ تاسو کتلو اوس په دې موضوع بحث کوو را سره مېلمه کېږي په واشنګټن کې څېړنکار ښاغلی واحد فقیري صاحب فقیري صاحب ستړي مشه فقیري صاحب واشنګټن کې د افغانستان پاکستان لپاره پخوا یو تګلاره وه یو نماینده و خو اوس د افغانستان پاکستان لپاره د جنوبي ایشیا لپاره تګلاره جوړیږي یعنی پکې هند هم شامل کړه څه اهمیت لري دا فیصله دا د ښاغلي ټرمپ په ستراتیژي کې یو برخه دا ده چې نور د منطقې ته یو سیمهییز ډول وګوري د سیمهییز پالیسي ورته ولري یعنی ټول د سیمې ټوله مشکلات مد نظر ونیسي نو بل د ښاغلي ټرمپ د ستراتیژي یو بل اړخ چې ښایي هغه هم په دې ستراتیژي کې څرګند سي هغه دا دی چې ډېر قدرت ډېر صلاحیت به د امریکا اردو ولري
او د سټیټ ډپارټمنټ یا د وزارت خارجه څخه به ډېری صلاحیتونه و پنټاګان ته انتقال سي او دغه دوه لارې به چې په دغه ستراتیژي کې ډېرې مهمې وي چې یوې دغه سیمه ییز اړخ دی او بل هم د ډیپلوماټانو څخه قدرت اخیستل او پنټاګان ته ورکول دي. او خو دې کې د هندوستان شمولیت ولې ضروري ګڼل کېږي په واشنګټن کې؟ پاکستان او افغانستان خو خالصتاً ځانګړي موضوعات وو. زه فکر کوم چې اوس واشنګټن دې ته رسېدلی دی او دې تصمیم ته رسېدلی دی چې د افغانستان په موضوع کې هند هم عمده نقش لري او څرنګه چې ستاسو په یاد دي موډي یو څو هفتې دمخه دلته واشنګټن ته راغی او د دوی د موډي او د ښاغلي ټرمپ د کیمستري څخه داسې معلومېدله چې د دوی روابط به نور هم پراخ سي، د هند او امریکې روابط به نور هم پراخ سي او هند به د افغانستان په موضوع کې یو عمده نقش بیا ولوبوي، ځکه چې امریکا به ورته مجبوره ده چې پر هند باندې نوره هم تکیه وکړي، هم د اقتصادي لحاظه او هم د سیاسي لحاظه. نو دلته ګنې داسې تمې کېږي چې اوس هند به د افغانستان په چارو کې مهمه رول یا کردار ادا کوي. د دې تګلارې اعلان دا اونۍ یا بله اونۍ امکان لري. صدر ټرمپ اوس د خپلو مشرانو سره په دې موضوع باندې آخري غونډه هم کوي، نن په اخبارونو کې راغلی دی. افغانستان کې تمې څه دي د دې نوې تګلارې نه؟ په افغانستان کې تمه دا ده چې دا وضع به سمه سي، وضع باید سمه سي، نوې ستراتیژي باید جوړه سي، دا ستراتیژي چې باید چې د دې جنګ د ختمولو یوه لاره پکښې کې وي، یو فیصله باید پکښې کې وسي چې دا جنګ ختم سي، افغانستان هم یو آرام ملک سي، امن راسي. د افغانانو هغه لویه آرزو، لویه تمه د امن ده، د صلح ده چې څنګه وکړای سي بیرته افغانستان ته صلح راسي او په دې نه یوازې افغانستان ده بلکې ټولې منطقې ته راسي. د افغانانو لویه تمه د صلح ده. نو ګنې داسې فکر کېدی شي چې ګنې په دې سټراتیژۍ کې یا تګلاره کې به کوم چې په واشنګټن کې د جنوبي ایشیا لپاره جوړیږي اوس د خبرو اترو او د صلح لپاره طالبانو سره خبره هم کېږي. تر اوسه پورې داسې ډېر څرګند څه نه دي ویل سوي او حتی داسې ویل کېږي چې ډېر به پر نظامي اړخ باندې تکیه وسي، ځکه دا اوس تاسې اخبارونه ګورئ د امریکې حتی د مرسنري خبرې کېږي چې مزدور عسکر به استخدام کېږي او افغانستان ته به استول کېږي، نه دا چې امریکایي عسکر به وي بلکې د اروپایي به وي، د نورو منطقو څخه به وي، لکه مرسنریز چې دوی ته وایي هغه ډول به وي. خو فقیري صاحب آخرت ته پوڅ په دا درنه وکړم چې واشنګټن کې څېړنکاران، چارواکي او سترګور خلک چې په دې سیمه باندې نظر دی هغه څه تمې کوي د دې تګلارې نه؟ هغو څه خواهشات دي؟ تقریبا د ټولو اکثریتو دغه مبصرینو تبصرې دا دي چې د افغانستان جنگ نور نظامی حل نه لري، نور نظامی یوازې میلیټري فیصله کېدلای نشي تر لارې سره. د دې مشکل لپاره باید یو سیاسي حل پیدا سي او سیاسي حل پرته له مذاکراتو څخه نشي کېدلی، مګر تر اوسه پورې په دې لاره کې د ټرمپ ادارې داسې کوم خاص نه دریځ نیولی دی او نه اقدام کړی. ډېره مهرباني واحد فقیري صاحب، موږ ته مخ راکړو. قدرمنو لیدونکو، هم په دې موضوع د بحث لپاره موږ سره ملمه کېږي د VOA ډیوه همکار پیر زبیر شاه صاحب د سکایپ له لارې. پیر صاحب، پاکستان اوس په خیبر چې کومه دره ده خیبر ایجنسي کې راجګل هلته کې عملیات شروع کړل او وایي چې د داعش خلاف عملیات کول غواړي، ترهګرو خلاف کول غواړي. خو دلته په واشنګټن کې هم د دې اعلان نه یو ورځ مخکې لیدل کېدل چې پوس د پاکستان امداد چې دی هغه طالبانو خلاف د عملیاتو سره مشروط کېږي او دا د هغې په ځواب کې پاکستان به دومره ایمیډیټ یعنې زر ته زر داسې کړي وي که نه د مخکې نه د پاکستان سره منصوبه وه؟ ما نه دی خیال چې مخکې منصوبه وه، خو دلته موږ وګورو د راجګل کې چې کوم دوی اپریشن اعلان کړی دی، دوی دا وایي چې داعش په خلاف دی، او چې کوم دلته بیل پیش شوی دی هغوی کې دوی دا ورته وایي چې طالبانو احواکاني شبکې نه د لاس واخلي، نو موږ که نه وي موږ به چې کوم امداد دی هغه مشروط کړو. نو ما خپل اندازه دا ده چې کوم د راجګل کې اپریشن دی چې موږ وګورو د افغانستان کې د پولې اخ طرف ته په افغانستان کې هلته نیټو، امریکا او افغان ځواکونه لګیا دي، داعش په خلاف عملیات کوي لګیا دي، او نن هم اطلاعات دا دي چې هلته 14 کسان هغوی مړه کړي دي، او دلته پاکستان دعوه کوي چې موږ 8 کسان مړه کړي دي. نو یو قسم پاکستان کوشش دا دی چې دنیا ته وښایي چې موږ تاسو هلته لګیا د داعش خلاف او موږ دلته لګیا یو د داعش خلاف. نو یو قسم د داعش خلاف جنگ دوی یو ځای کولو داسې انډیکیشن ورکوي. دلته اصلي کوېسچن دا دی چې کوم د دې نه مخکې هم موږ وګورو اپریشن شوي دي، دې ته خیبر 4 نوم ورکړی دی، نو مطلب دا دی چې دې نه مخکې 3 نور هم شوي دي، خو
هغه کې ډېر زیات خلکو نقصان وشو، خلک کورونه نه وباسل، هلته په کیمپونو کې واچول. هغه باوجود چې دوی خلک واپس راغلل، نو اوس هم داعش شته. نو کوېسچن دا دی چې دا داعش کوم ځای نه راغی، دا او څومره جنرال نیکلسن ویلي وو چې دا داعش چې کوم کسان دي دا پخواني تحریک طالبان پاکستان دي، اوس د داعش نوم استعمالوي او افغانستان کې د عملیات کوي. نو دلته سوال دا دی چې دا مخکې اپریشن هغې څه وشو پیر صاحب؟ یو خو سره ورسره دا هم بل دا هم پیر صاحب چې پاکستان کې څنګه چې دا عملیات شروع شو، دې نه یو 2-3 ورځې مخکې حملې وشوې، لکه په چمن کې حمله وشوه، په پېښور کې حمله وشوه، داسې نور ځای په ځای حملې وشوې. دا حملې هم مشکوک ګڼئ تاسو که نه؟ دا د ترهګرو ریاکشن دی دې عملیاتو ته؟ دلته ګورئ دا اصلي مسله دا ده چې قبایل سیمو کې په دې ایریا کې هېڅوک هم نشي تللی. هلته صحافیان دوی پرېږدي نه، هلته انډیپنډنټ چې کوم انویسټیګیټرز دي هغوی نه پرېږدي. نو یو قسم ایون لوکل خلکو ته پته نه لګي چې څه روان دي، آیا دا طالبان کوم ځای نه راغلل، سر ته لاړل. او بیا په داسې ټایم کې دا چې دلته په امریکا په پاکستان باندې فشار راشي، نو موږ ګورو نو هلته حملې هم تیزې شي. او حملې کېږي تش په پښتنو په سیمه کې، یا په اړچنار کې کېږي، یا په وزیرستان کې کېږي، یا په چمن کې، په پېښور کې. نو دا مقصد دا دی چې موږ او کلیمز بس یو کس کالو کې او وایي چې موږ جماعت احرار ول کسان یو موږ کړي دي. موږ ته دا پته نه لګي چې دا جماعت الاحرار واقعي شته که نشته، دا څوک دي. موږ ته یو نوم پته لګي چې هغه خالد عمر خالد دی، هغه مشر دی. دې نه علاوه موږ ته هېڅ پته نه لګي. تاسو فکر کوئ چې دا حملې هم مشکوک دي؟ پیرزوبر شاه صاحب، یو اوس په واشنګټن کې راته ووایي چې نن یا سبا یا بله اونۍ دا تګلاره اعلان شي د جنوبي ایشیا لپاره. پخوا به افغانستان پاکستان لپاره وه. دلته په واشنګټن کې تینک ټانک څېړنکاران او امریکایي پوځیان چې دي چارواکي، هغو غوښتنې څه دي؟ هغه فکر څه کوي چې امریکې ته اوس د پاکستان سره خپلې اړیکې څنګه ساتل پکار دي؟ دلته خو ګورئ اوس څنګه تاسو ووایئ چې دا اوس سیمه ییزه یو اپروچ ورته ګوري. دلته تش پاکستان نه دی، په افغانستان کې ډېر ملکونو رول دی، هغه کې هند دی. هند او امریکا ډېر نږدې کېږي. ترهګرۍ کاونټر ټرریزم کې دوی یو بل سره کوآپریشن زیاتوي. نو چې کاونټر ټرریزم کې دوی زیاتوي، نو موږ وګورو دوی دواړه ملکونو دښمنان هغه په پاکستان کې ناست دي، که هغه سراج الدین حقاني دی او که هغه حافظ سعید دی. نو بل هغه نه علاوه جنرال نیکلسن مثال بیا زه ورکړم، هغه ویلي وو چې په افغانستان کې چې کوم غیر استحکامي چې کوم بنیادي وجه ده، هغه د بهرنیو ملکو مداخلت دی. او په بهرنیو ملکونو کې پاکستان دی، روس دی او ایران ذکر کړی و. نو دا یو اپروچ کوي. خو پاکستان په حواله سره چې کوم ګورو بروکینګ انسټیټیوټ پرون او بل ورځ یو ریپورت راغلی و، هغه کې هم دا ویلي و چې پاکستان باندې پکار دی چې امریکا فشار واچوي چې دوی حقاني طالبان او نور چې کوم ترهګر ګروپونه دي هغوی نه د لاس واخلي. دغسې نور مخکې ریپورټونه راغلي وو، یو امریکا فاونډیشن ریپورټ کړی و. نو دلته یو قسم موډ بدلیږي او مطبوعات دا وایي چې پاکستان باندې کې نور هم قدمونه ولري. فشار سوا کې ډېره مهرباني پیرزوبر شاه صاحب. ډېره مننه. ډېره مهرباني. قدرمنو لیدونکو کتل کېږي به چې د پاکستان لپاره، هندوستان لپاره، افغانستان لپاره په تګلاره کې څه بدلون راځي. او د پاکستان دریځ دا دی چې هغه د ترهګرۍ خلاف په جګړه کې ډېرې سترې قربانۍ ورکړي دي. د هغو ډېر زیات خلک وژل شوي دي او هغه اوس هم غواړي چې په افغانستان کې امن راشي او په سیمه کې ثبات راشي. دا د پاکستان دریځ دی. قدرمنو لیدونکو، یو دمه اخلو، د مینه بیرته چې راشو نو موږ به خبره کوو په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو په پاکستان کې په خیبرفور عملیاتو څه خبرې کېږي. خو اول یو دمه تاسو مونږ په ټولنیزو ویبپاڼو هم سارلی شئ. فیسبوک VOA ډیوا، ټویټر @VOA ډیوا، انسټاګرام VOA ډیوا او په یوټیوب VOA ډیوا نیوز. بیرته سړي مشه قدرمنو لیدونکو، اوس په دې خپرونه کې وخت شوی دی د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو دا وړاندې کوي زموږ همکار اعلان رشید. بولري صاحب ډېره مننه. د پاکستان پوځ د افغانستان سره په پوله پرته قبایلي سیمه خیبر ایجنسۍ په شوال او راجګل علاقو کې خیبر څلورم په نوم د پوځي عملیاتو پیل کولو اعلان کړی دی. د فوج ویان میجر جنرال آصف غفور دغه اپریشن علت دا ښیي چې د پاکستان او افغانستان په پوله د داعش وسلوالو او د نورو ترهګرو مخه ونیسي. هم په دغه اړه یو څو ټویټس موږ راغونډ کړي دي. سیاستمدار او د عوامي نیشنل ګوند غړی اپرسیاب خټک په ټویټر لیکي، ستاسو د اقتدار لپاره کبډي په خپل ځای، خو خیبر ایجنسۍ کې د څلورم لوی پوځي اپریشن حدونه څه دي او دا فیصله چا وکړه؟ هغه تپوس کوي چې قبایلي پښتنو ته به د امن ژوند کله نصیب کیږي. په ټویټر د خیبر ایګل په نامه یو اکاونټ لرونکی وایي
په قبایلي سیمو کې پوځي اپریشنونه پاکستان ته د خارجي امداد راتګ یقیني کوي او پاکستاني خبريال متین حیدر په ټویټر لیکي پاکستان فوج د نن نه په خیبر راجګل سیمه کې اپریشن شروع کړو. هغه یو چارټ هم شریک کړی او لیکي د اپریشنونو په نتیجه کې د امن وضع ښه شوې ده او د افغانستان د حکومت مطبوعاتي څانګې ډایرکټر صدیق صدیقي په خپل ټویټر لیکي د پاکستان پوځ دا دعوه چې د ترهګرو پر ضد به عملیات کوي داسې معلومیږي چې دوی د امریکا هغه نوي تګلار چې د افغانستان په اړه جوړیږي ته یو نوې لوبه جوړوي او غواړي چې فشار کم کړي. نن ورځ لپاره هم دومره. زمونږ اوریدونکي او کتونکي کولی شي چې خپل نظر را سره په سوشل میډیا شریک کړي. زمونږ د ټویټر او د فیسبوک پته ده VOA ډیوا. جیبونی رسېب ډېر مهرباني انا رشید. او اوس وخت شوی دی چې تاسو ته یو رپورټ د ساينس او ټکنالوژي د نړۍ نه وړاندې کوو. په وروستیو میاشتو کې د امریکې د جدید ټکنالوژي د صنعتي ښاریې سیلیکان ویلي څخه داسې رپورټونه سوا شوي دي چې هلته په ښځو جنسي حملې کیږي. په دې شکایت کوونکو کې د لویو لویو کمپنو غټې افسران هم شامل دي. رپورټ وړاندې کوي زموږ همکاره سيمه احسن. دا د معمول یو مشک نه دی. د 10 نه زیاتې دغه ښځې کاروبار کوي، وکیلان دي او سرمایه کاری هم کوي. دلته د راغونډېدو د دوی مقصد د سیلیکون ویلي یوې مسلې په حق لا آګاهي پیدا کول دي او هغه مسله دلته کې نوي کاروبارونه شروع کوونکي او د ښځو ملازمینو سره د نارینه‌و کاروباریانو او سرمایه کارانو خوی دی. سپینینګ از پروټیسټ یا احتجاج لپاره پایه تاوهل د یو سرمایه‌دار ټیم ډریپر خیال وو. د HTC کمپنۍ یو مشره پرلی چین په دې حق لوي زما په خیال د ښځو د اختیار کول لپاره د نارینو کردار ډیر ضروری دی ځکه چې په حقیقت کې نن سبا په سیاست، کاروبار او په نورو ځایونو کې فیصلې اخیستل د سړو په لاس کې دي نو ځکه دوی ته د بدلون برخه جوړېدل پکار دي. د سیلیکون ویلي ډېری ښځې نن سبا خپلې قصې کوي چې څنګه د خپل کاروبارونو د پاره سرمایه کاران لټولو په عمل کې دوی د سړو لخوا يرول شوي ولې چې دا سند د سړو په قبضه کې دی. تاسو د کاروبار لپاره خپل پلان وړاندې کړئ او دوی وایي دا نو ډېر ښه دی خو د دې پاس یې هیڅ درک نه لګي. وینډي ډنټ یو پخوانی ماډل ده او اوس کاروبار کوي. هغه وایي تجربه ډیره بده وه. کله کله به وی چې پولیس لاړ شي خو بیا یې فیصله وکړه چې همت به نه بایلي. د ډیرو ښځو مخې ته راتلل او په سوشل میډیا خپل بد تجربات بیانولو سره د وینچر کیپټل په صنعت یا نوي کاروبارونو د لپاره د سرمایه کاری په صنعت ضرور اثر پریوته. د اوبر په معاملې کې د کمپنۍ مشر په لری کېدو مجبور شو. یو سرمایه کاره کیټ میچل په دی وای په صنعت کې چې سره روان دي په دې د خبرو کولو اثرات نه یوازې په عدالتونو بلکې په ټوله سوشل میډیا هم ښکاري او زه وایم چې دا د ټولو غټ بدلونونه دي. د سیلیکون ویلي مسلې سوشل میډیا ته وړلو سره ښځې وس د ټکنالوژي د دنیا سماجی اړخ کې بدلون هم د ټکنالوژي په ذریعہ راولي. او په اخر کې د استاد شاولی سره یو مرکه وتلی افغان پښتون سندرغاړی استاد شاولی په 1999 کې کینیډا ته مهاجر شوی وو. هغه خپل میرمن شپږلونه 15 زامن هم په دسمبر 2003 کینیډا ته وبلل خو د هغه 2 زامن لا اوس هم په کابل کې دي. استاد ویو ته ویل چې دلته یې اولادونه زکړه کوي او د خپل هم خوشاله ژوند تیروي. هوای په خبره او کابل د زړه څخه نوځي. هغه وصیت کړی دی چې مړې په وطن کې خاور ته وسپارل شي. زه خپل 13 اونۍ د کینیډا په سفر وم چې هم هلته مې ترې ځینې پوښتنې کړې دي. راځئ چې وی ګورو. دلته په کینیډا کې ژوند مو څنګه روان دی ول خدا راته ووایه. ولا په هر حالات کې چې شکر الحمدلله د خدای نه شکر کوو ځکه موږ تاسو بنې راسه مسلمانان یو او بچي الحمدلله شکر په دې خاطر خوشاله یم چې دا مثلا ټول درسونه وایي سبقونه وایي او ډېر ماشومان دلته راغلي اوس ټول اکثره په کالجونو کې سبق وایي لورګانې او بچیان زامن اولادونه په دې خاطر باندې ډېر خوشاله یم. تاسو مثال دی اکیډمۍ دی تاسو مثال دی سکول دی تاسو مثال دی یو پروفیسور دی د موسیقۍ نو تاسو په خاندان کې اوس دلته په کینیډا کې تاسو وچ تاسو بچی دي نو په اولاد کې مو هم دغه داسې ملګري په کینیډا کې شته دی چې هغه دغه هنر مخکې بیایي او والته خو اولادونو کې بنیره صاحب یو تعداد راغلي دي او 2 اولادونه مې هلته پاتې دي
یو تاسو ته به معلومي چې هغه ډېر مشهور دی او زرولي افغان په نامه باندې دی، ښه هنرمند دی او خلک یې خوښوي او د وخت سره برابر. او دلته په کاناډا کې چې دی اوس مې چې دی وړوکی زوی مې چې دی د ټولو نه چې هغه شمالي نوم دی دغه شمالي افغان، نو هغه چې دی د فن سره او د موسیقي سره شوق لري او همدا اوس فعلا پکې چې دی په همدغه چوکاټ کې دی او خپل کلیپونه هم چې دی جوړوي او دغه هم کوي او زما په نظر باندې ښه لایق شاګرد مې همدی دی. شاولي افغان صاحب چې په پېښور کې وای چې په کابل کې وای نو موسیقي وه، محفلونه وو، دلته موسیقي کوئ هغه شان خوند درکوي؟ بونیره صاحب دلته خو چې اوس موږ په دې مهاجرت حالات کې یو او دلته موږ راغلي یو، زه تاسو ته وایم چې د افغانانو تقریبا فامیل چې دی فامیلونه چې دي تقریبا 10,000 فامیل دي افغانان او افغان پښتون افغان، نو د پروګرامونه په دې ټول د 12 کالو کې چې دی زه یې نه یم د یاد ایستلی او زما یې ډېر عزت کړی دی، په ډېر قدر سره بیولی یم، بار بار یې بیولی یم. شاولي صاحب یو وخت چې موسیقي کېده، شاولي افغان و، خیال محمد و، رفیق شینواری و، دې دور کې چې دا موسیقي کېږي دې دور کې د موسیقۍ کې داسې کوم نوم شته چې تاسو د هغې نه مطمئن یې چې دغه شان موسیقي کوي؟ خبره زه ستاسو اګزامپل صاحب یو مثال زه تاسو ته وایم. اوس شاعران د دغه زمانې شاعران چې دي موږ چې لرو مثلا سایل صاحب د خدای ژوندی لري، لرو مثلا برق صاحب د خدای ژوندی لري، لرو مثلا کاروان اوس ډېر ښکلی شاعر زموږ د افغانستان د سیمې پیدا هغه لرو، مګر دلته خوشحال خان او رحمان او حمزه او ملنګ جان هېرېدلی نه شي، هغوی په خپل ځای باندې دوی په خپل ځای باندې. دا اوس موږ د خیبر ټي وي لرو چې زه نشریات هره ورځ اورم، اوس ما په هغې کې یو زما یو شاګرد دی چې هغه د استادانو استاد دی، ماسټر لیدر نومېږي، تاسو به یې نوم اورېدلی صحیح ده. ښه دا لاسونه هم ټول د ګوتو نه ډک دي او دا یښتان هم دومره دغه که نه، نو اوس هلته چې دی یا دغې نمایندګي کوي او د دغې نه چې دی خلک چې دی دغه اخلي مفاد اخلي او خوند اخلي او رنګ اخلي. شاولي افغان صاحب تاسو راته وویل چې ژوند مو ډېر ښه دی، ډېر ښایسته دی، خو دا مو کله اوس د کینیډا سیټیزن یا شهري هم یې پاتې کېدونکی قانوني کله مو په زړه کې راغلی دي چې پښتون وطن ته بیرته لاړی او هلته مو ژوند تېر کړلی؟ بنیري صاحب وطن د مور و پلار نه خوږ دی، ځکه مې اوښکې د نیازبینو سترګې ځینه داسې وټپه ده. دا خو زمونږ هغه د لکه مخکې چې مې عرض وکړو د ضرورت په لحاظ باندې چې اولادونه زما تعلیم وکړي، زه غواړم چې کله د پېښور صوبه سرحد نه یا د کابل نه جدا شوی یم بنیري صاحب لکه یو ماشوم چې د مور د مام نه جدا شي. تاسو چې د صوبه سرحد نه راغلي نو اوس هغه پښتونخوا شوې ده؟ او مخکې به موږ ورته پښتونستان وویل او نو مطلب دا دی چې یعنې دومره چې زه د خپل د مور د سینې نه بیل شوی یم او زړه مې غواړي په هر وخت کې ما وصیت هم دا کړی دی چې زما په کاناډا کې باید صحیح ده دا ملک زما خوښ دی، ډېر انسانیت پکې شته، ډېر شریف خلک دي کاناډایان، خپل ډېر شریف خلک دي او څنګه ازادي ده پکې بنیري صاحب. که ته په کالو کې ګرځې، که ته په جامو کې ګرځې، که شلوار کې ګرځې، که مونځ باندې ولاړ یې، که څه کوې، یعنې څوک تا ته هو د قانون دغه مه کوه، بې احترامي مه کوه نور سبحان الله. خو بیا هم زه وایم چې یاره مړی باید زما په خپل وطن کېږي او چې زه هلته لاړ شم او په هغه خاوره کې ښخ شم. ډېره مننه محترم شاولي افغان صاحب چې موږ ته وخت راکړو او موږ سره مو خبرې وکړلې. لطف کوئ بنیري صاحب، زه ستاسو نه شکر ادا کوم چې تاسو ډېر لوړ شخصیت هستئ او زه تاسو ته په تمامه معنا احترام لرم. همتاسې هستئ چې زموږ برکتونه لوړوئ، یعنې موږ خو ډېر واړه یو صاحب او ډېر هغه ذره چې ورته وایي زه خو بیخي وړو.
دا زمونږ زیبا وطن، دا زمونږ لیلا وطن، دا په موږ ګران دی، دا افغانستان دی. دا شاولي استاد په کاناډا کې د موسیقي او خوندور محفل او د هغې په نورستو ورسره موږ مرکه کړې وه. فکر کوم تاسو به ترې خوند اخیستی وي. ګرانو لیدونکو، همدا و د نن ورځې پروګرام واشنګټن ټو خیبر. زموږ خپرونې په ویب پاڼه www.diwaradio.com باندې هم کتلی شئ. د پروګرام کوربا رحمان بونری و ستاسو نه اجازت غواړم. خپل خیال ساتئ.